نو د همدغې مبارکې میاشتې 14مه ورځ ده او موږ تاسو لپاره په جلال آباد ښار کې د انګریزانو کوڅې ته راغلي یو. روژه ماتي لپاره څه تیارېږي نو هغه خواړه موږ ټول تاسو لپاره په نننۍ خپرونه کې راخلو. له هېوادوالو سره به خبرې اترې هم ولرو چې هغوی باندې روزګار تر څنګ یې روژه څه ډول تېرېږي. یاره ته ووایه چې ستا دا کچاریان څنګه ډېر زیات مشهور دي؟ ماشاءالله بیروبار هم سخت زیات دی او مشتریان هم ډېر زیات دي. دا څه علت کیدای شي؟ یاره دلته خو موږ خپل داسې روټین ده که نه یا خو ټیم هم دلته ډېر وشو پوه شولې ډېر ټیم هم وشو او بله موږ خپل خواري زحمت محنت پکې کوو. په دغې وړوکي کاروزګار کې څو نفره مصروفه دي دلته؟ 12 کسان دلته دي، نور یو درې کوره ده چې هغې بس پخلی مونږ دغه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي او تلپاتې نامه د همیشه بهار درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د ژوند پر ټولو چارو برلاسي اوسئ. خالد الله باور د یوې نوې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه چوکړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. نن نو د همدغې مبارکې میاشتې 14مه ورځ ده او موږ تاسو لپاره په جلال آباد ښار کې د انګریزانو کوڅې ته راغلي یو او موږ غوښتل تر څو تاسو لپاره د 14مې روژې خپرونه له دغه ځای څخه پیل کړو. دا چې د نننۍ روژه ماتي لپاره څه تیارېږي نو هغه خواړه موږ ټول تاسو لپاره په نننۍ خپرونه کې راخلو. له هېوادوالو سره به خبرې اترې هم ولرو چې هغوی باندې روزګار تر څنګ یې روژه څه ډول تېرېږي. نو پیل به د زلمي استاد له کچارانو څخه وکړو چې دا په جلال آباد ښار کې یو له مشهورو خوندورو او ذایقه‌دارو کچالانو څخه دی چې ماشاءالله دلته بیروبار او ګڼه ګوڼه د هېوادوالو سخته زیاته وي. نو پیل به د څخه وکړو ورسره به خبرې اترې وکړو چې څومره وخت کېږي دغه دوکان یې په جلال آباد ښار کې جوړ کړی دی، روژه پرې څنګه تېرېږي او مشتریان یې څنګه دي. نو که څه هم تاسو ته په انځور کې معلومېږي چې اوس هم ډېره زیات بیروبار او ګڼه ګوڼه دی. نو پیل به له ده څخه وکړو، راسره اوسئ. انشاءالله دلته به موږ سره انځورونه هم ووینئ او له هغه سره به مرکه او خبرې اترې هم ولرو.
بیا هم ستړي مشئ قدرمنو خوږو لیدونکو نو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه جلال آباد ښار کې یو او دلته نو د دیارلسمې جومات لپاره تاسو هغه ترتیبات او تر څنګ چکنیانې ګورئ چې ډېرې زیاتې زموږ هېوادوال اخلي او د ماښامي لپاره ځان سره وړي. دا نو په ننګرهار کې تر ټولو مشهور او خوندور او ذایقه‌دار کچالان دي د زلمي استاد تاسو به هم معلومیږي. نو تاسو ګورئ چې موږ ورسره مرکه یو څه په دې مخکې وکړه چې پسه ډېر زیات بیروباري هغه انځورونه به انشاءالله تاسو هم وروسته بیا له موږ سره ووینئ. نو اوس هم تاسو ګورئ چې تقریبا 3 بجې اوس هم بیروبار زیات دی. نو دغه راش بیا وروسته چې 4 بجې کېږي تر څنګ 4:30 کېږي او د څلورو ماښام ته وخت نږدې کېږي نو څو چنده زیاتېږي چې ان زلمي استاد سره خبرو کولو موقع نه وي چې ورسره خبرې وکړو. نو موږ غوره وګڼله تر څو ورسره خبرې اترې مخکې وکړو او مرکه ورسره مخ خلاصه کړو. نو سره د خبرې اترې وکړو چې څومره وخت کېږي دغلته انتظام خلاص کړی دی کې هېوادوال د خدمت کوي. السلام علیکم زلمی استاد ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ګرانه په خیر علي خیر جوړ ډېره مننه ښه انشاءالله په خیر چارې ښې دي فضل د خدای الحمدلله. دا راته ووایه روژې سره څنګه یې؟ بس الله نه راضي خوشحاله یو پکې ښې ښایسته بختور روزي دي. اگر چې روژې اسانه دي خو تاسو به دغه ورځې لږ سخته تېرېږي که نه؟ ولا موږ هم د خپل کار کې لږ مصروفه یو انشاءالله چې بس ګزاره کوو پکې پوه شلې. او دا راته ووایه چې ستا دا کچالان څنګه ډېر زیات مشهور دي ماشاءالله بیروبار هم سخت زیات دی او مشتریان هم ډېر زیات دي دا څه علت کیدای شي؟ یاره دلته خو موږ خپل داسې روټین ده که نه یا خو ټیم هم دلته ډېر وشو پوه شلې ډېر ټیم هم شو بله موږ خپل خواري زحمت محنت پکې کوو که نه نور انشاءالله داسې یو ښه شی جوړو چې د خلکو خوښ شي. ډېر ښه. دا راته ووایه مخکې ما بل ور سره خبرې اترې وکړې که نه هغه راته وویل چې خاص معلومات نه کېږي که نه کچالانو چې مثلا د ورځې څونه وباسئ د من په حساب باندې؟ یاره دا خو ښه خبره درته کړې ځکه داسې معلومات چې هغې ته نشته د موږ کار هم داسې بې معلومه ده. موږ بورېګکي استعمالو که نه نو ورځ کې یو 8-9 بورې پورې پخوو موږ او هغه بورې چې دي د ټول داسې معلومدار هغه نه ده چې داسې ټولې برابرې که نه کم بورې کې مثال 12 منۍ کم کې 14 منۍ کم کې 14 منۍ پوه شلې. او دا خو به د وطن یې که نه د کامې به یې که نه؟ او د کامې دي لالپورې دي قلاو دي اشینوار ته ورته وایي که نه ښایسته غوټې دي همدا موږ د خپل د وطن غوټې دي دا دسیسات. نو دا اوړه چې شي بیا د دې چې غوټې ختمېږي بیا پېښور نه موږ کوشش کوو چې راوړو. ډېر ښه. او ستاسو مشتریان به ځکه انشاءالله همداسې پراخه وي او انشاءالله موږ بس کال 12 میاشتې اوړه او ژمی روزه او بې روزي همداسې ښه انشاءالله په مزه کې روان یو. ماشاءالله ماشاءالله الله دې پکې نور برکت واچي خوشحاله اوسئ. اگر چې ته مریض هم یم بیا موږ سره مرکه وکړه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. که څه پیغام لرئ څه غوښتنه لرئ نو مهرباني. بس پیغام دا ده ګرانه موږ داسې یو کار ده انشاءالله چې داسې یو شی جوړو چې د خولې خوند سړي خراب وي خولې خوند یې جوړو پوه شلې او ذایقه خپل خواري زحمت محنت پکې کوو او موږ د وطنوالو په خدمت کې یو. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. ډېره مننه. کور ودان خیر.
السلام علیکم ورور ستړي مشي. وعلیکم السلام خیر اوسې بنا ژوند دی اوس خپل خیر خیراتي ان شاء الله اوس ډیره مننه ته ان شاء الله چارې خیر روان دي الله فضل زیاته مننه نوم دې راته واخله توحید مرور وحید توحید توحید جان څنګه یې شکر الله فضل دا راته څنګه روزي سره شکر دی ولا روزي سکال ماشاءالله روزي خدي ولا روزي باندې سکال دونه تاثیرات نشته ډیر ښه در باندې تیر شو څنګه وته لا به شکر دروازې خدي کني کوي تر اوسه هر باندې بوخت یو تاسو به طبعا یو څه ډیر پازا به ځکه ماشاءالله مشتریان ډیر زیات دي لا مشتریان شکر دی روزه کې کارونه خي مشتریان ډیر دی او دا هم راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه دوکان هم جلال آباد ښار ته جوړ کړی ولا في دا دوکان تقریبا 12 کاله کېږي خو دا دې کاروبار چې دی د استاد 50 کاله کېږي کار کوي هو بیا هم ډېره زیاته مننه زموږ دا خپرونه اکثره مسافرین ګوري افغانان په مختلفو هېوادونو کې که څه پیغام ورته لري څه ورته لري نو میک ستاسو په خدمت کې دی بس پیغام دا دی چې هر څوک د خارج نه راځي که دې ځای نه راځي موږ ورته خدمت کوو دا چکني دا کچالان دي بس هر څومره غواړي موږ یې خدمت کوو ځکه ورته برابرو مشکل نشته خوشحاله اوس ډېره زیاته مننه قدرمن اوسئ ډېره مننه पैसे दिया पैसे लिखी डिश वॉशर चलो चटनी करो بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه رنګ نظام کوڅه کې یو دغه د سر
ساحه ده چې ماشاءالله دلته هم دغه چکنی د کچالانو سخت زیات خرڅېږي نو ماشاءالله تاسو به مشتریان او ګڼه ګوڼه د هېوادوالو په اندو کې معلومیږي چې ماشاءالله دلته هم ډېر زیات بیروبار دی او اکثرا همدغه کچالان ډېر زیات خرڅېږي ځکه دا په دسترخوان چې ایښي نو هغه ذایقه ورسره برابر وي او خوند یې ښه وي د بل استاد سره به خبرې اترې وکړو چې روژې سره څنګه دي څنګه مشتریان څنګه دي او بازارونه څنګه دي السلام علیکم استاد څنګه مشي شکر د خیر اوسې ژوندی اوسې خپله ښه ښه جوړې شکر د الله فضل د خیر اوسې ژوندی صحت ښه دی قربان دې شم روژې ژوندی سره هم ښه یې بس تېرېږي الله نه شکر ګزار څه دی لکه چې تږی یې ولا چې بس تېږي یو تېرېږي انشاءالله داسې ورځې نه دي ورځې نه دي نوم دې راته واخله نوم مې نجیب الله نجیب الله استاد دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي تا دغه دوکان جوړ کړی دلته ساحه کې دا یو 22 کاله کېږي 22 کاله ماشاءالله همدا یو کار کوي اوړی ژمی روژه کې نه ژمي کې کچالان کوو اوړی کې بیا د کښتۍ جوس خرڅوو کښتۍ جوس خرڅوي د هغې د مشتریان دغسې پرېمانه دي که نه بس یو د بل نه بس همداسې بس مزهداره ده موږ ته اکثره یو سوال دا پیدا کېږي که نه چې د ماښام کې څنګه اکثره خلک دا کچالان ډېر وړي څه علت دی دا بس همدونه بس د لاس خواري ده چې ورسره کوو که نه ښار کې ډېر دي او زیاتر خلک چې د ښار کې لګولی د همدې ځای نه تللي دي که دا پاکیزه والا ده که ملنګ لغمان اډکې ده ون همدغه ځای نه تللي دي اول ځای همدغه ځای و چې انتخاب شوی ده یعنې پیل په جلال آباد ښار کې تا کړی و اول او اول شکر الله استاد و هغه بیا چې راغلو هغه ورپسې بیا زه شوم بیا نو د هغه نور چې څه ګوري په دې ښار کې دا بس غول همدغه ځای نه تللي دي کارګرانو دا راته ووایه چې ته څومره ورځې وباسې څومره وباسې ته کچالان داسې یو نیم سل منه یو سل اویا منه د ورځې باسو یو نیم سل منه ماشاءالله یو سل اویا منه نو په خوله یادېږي غټ مال دی که نه دا همداسې ده بس اتیا نوي منه ماسته باسو او یو سل شپېته منه سل اویا منه دغه کچالان باسو روزه کې به څومره وي دا روزه کې به تقریبا د ورځې 10 منه باسو 10 منه او 15 منه 10 منه باسو او دا هم راته ووایه چې دا سره په دغې وړوکي کارروزګار کې څو نفره مصروفه دي هلته 12 کسان دلته دي نور یو درې کوره ده چې هغې بس پخلی مونږ دغه کوي 15 نفره یعنې مجموع کې 15 راځي 15 چې 15 نوم نه زیات دی چې پخولو سره څه سره 15 نوم نه زیات دی او په 12 کسان زما سره موجود دي یعنې دا چې کله خامې که نو بیا پخوې دا څومره وخت نیسي ټوله دا خو ډېر وخت نیسي دا هر کور کې چې 10 کسان 12 کسان ني دا کار نشي کولی او زه بیا درې کوره ده چې دا پخلی ما ته درې کوره کوي یو کوره او دا کچالان خو به د وطن یې که نه اوس هم دې ځای وطن ده روژې نه مخکې موږ تقریبا یو میاشت 2 میاشتې موږ خپله خریداریانې کوو او که راته ووایې چې د هغې نرخونه خو به جګ شوي نه وي تېر کال سره د کچالانو نه سږکال ارزانه ده او موږ هم بس خواري کوو لږ زیاته او شی مخکې ګرانه وه لږ ضرب څه کوله او سږکال ښه ده ارزانه ده ډېره مننه خوشحاله اوسې اګر چې ته مصروف هم وي بیا موږ سره مرکه وکړه سلامت اوسې زموږ د خپرونه چې د اکثر افغانان ګوري کوم چې مسافرین دي که هغوی ته کوم څه پیغام لري څه غوښتل لري نو موږ ستاسو په خدمت کې دی بس ښه ژوند ورته غواړو بس ښه څه ورته غواړو الله دې روغه جوړ لري او دې خوشحاله یو ډېره زیاته مننه قربان شو مننه ژوندی اوسئ سلام علیکم لیدونکو را سره اوسئ دلته به انشاءالله دلته موږ سره نور هم څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه ووینئ نو ماشاءالله تاسو په ښار کې بیروبار او ګڼه ګوڼه ګورئ ځکه ورځ تر بلې اختر لپاره د ګوتو په شمار ورځې همدغسې پاتې کېږي روغونو اختر نږدې کېږي نو سر له اوس څخه بیروبار او ګڼه ګوڼه زموږ د هېوادوالو تاسو ګورئ چې ډېره زیاته شوې ده او اکثره زموږ هېوادوال چې دی دغلته په ورځنیو چارو مصروفه دي را سره اوسئ دلته به له نور هېوادوالو سره خبرې اترې ولرو کوم چې دلته په روزمره چارو مصروفه دي
بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو دلته به له یو بل وطنوال سره خبرې اترې ولرو چې دا هم دلته فکر کوم دغه شیان خرڅوي او څه خواږه دي چې خلک یې د چای سره خوري دا شی د دې نوم څه شی داسې خاص زما د ذهن نه مو وتو نو ده سره به خبرې اترې په دې ولرو چې روټۍ سره څنګه دي او مشتریان څنګه دي السلام علیکم ستړی مه شئ قاري صاحب ښه وعلیکم السلام ورحمۃ الله ښه جوړې له وصفت دی صحت دې ښه دی شکر دی الحمدلله ډېره مننه نوم دې راته واخله نوم مې صادق دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی بوټي کوټ ولسوالۍ د چاردی کلي صادق وروره څنګه یې روژې سره الحمدلله بس ساده تېرېږي دا راته ووایه چې نن وږی تږی څنګه یې ولا که ته ما د اوسني وخت روجې ډېر خسته روجې دي لکه ښه موسم کې روجې دي اگر چې پرون پورې باران نه و څنګه او ډېر خسته موسم دی خو نه د تندې احساس پکې شته نه پکې د لږې شته دا راته ووایه چې تا باندې تېره شوې کې کومې وس سخته وه کومه ډېره اسانه وه ولا داسې خاص څه دغه نه دي راغلي یعنې تر اوسه پورې د تندې احساس نه دی کړی نه انشاءالله نشته ټولې ښې اسانه دي ماشاءالله الحمدلله ښه خسته اسانه دا مې راته ووایه چې مشتریان څنګه دي ستاسو د شیانو ولا شکر دی الحمدلله بس ساده تېرېږي پکې دې ته څه وایي دې ته د ګوړې منچا وایي د ګوړې مانچا خلک یې چې سره خوري او چې سره ډوډۍ سره نه چې سره هغه روجمات نه بعد خال چیز کې د سره اکثره ماشومان به ډوډۍ سره خوري که نه ولا ماشومان لا نه دي لیدلی چې خو زیاتره خلک یې چې سره خوښوي او دا کیلو په څو دي دا مونږ لکه 100 روپۍ ورکوو 100 روپۍ او 100 روپۍ کیلو اوس ونه وایي چې په 100 لس موږ راوړو په 100 خرڅوو نه مونږ ته به دغه یو 15 روپۍ مزدوري پکې کېږي او ماشاءالله له دې څخه وروسته به تاسو چې دا که نه مشتریان ورو ورو زیاتېږي که نه ځکه اختر ورځې نږدې کېږي اختر ته ورځ نږدې کېږي انشاءالله زیاتېږي او دا راته ووایه چې په دې ورځو کې که نه چې نن د 18مه ورځ ده څومره خرڅېږي ولا که ته هم دغه 1200 روپۍ سودا کېږي 1200 او 1200 دې دغه به 100 پکې مونږ پاتې کېږي او دې څخه مخکې څه کولو ته هم ولا پاکستان ته هم تللی یم پوه شه دلته مې ډېر وخت تېر کړی دی ایران ته هم تللی یم او الحمدلله بس خپل وطن کې خوشحاله یم یعنې دلته مزدورۍ کړي که نه هلته مې کړي دي اوس دغه دی له خیره الحمدلله باید ووایو چې افغانستان نه بېرته راغلی تا لپاره کوم ځای ډېر ښه دی ولا د بل وطن مړه مزې نشته بل وطن کې داسې سهولت نشته بس خپل وطن کې هر څنګه وي په لاس یې کوشل روپۍ به کېږي نو راضي وي پکې هم تا پسې به ترس او ویره یي که نه چې ولا اوس پولیس را نه شي او مې نه وایي څنګه ولا چې سره پاسپورټ هم که موږ سره پاسپورټ هم موږ بیا هم هېرېدلو هغه ایره او څه زړه کې وي بیا هم ډېره مننه چې موږ سره د مرکه وکړه دا راته ووایه چې په روژه ماته کې د خوښ خواړه څه شی دی ولا بغیر د کچالیانو نو دا به نه وایي نه زه خو خپل ځانې یو دانه کجوره نه یم باندې لکه روژه ماتوم لکه سنت طریقه هم ده نور بس اړو کې راته ووایه نور دغه لوبیا ده او وریجې ده دغه شیونه دي د افغانان اکثر په لوبیانو سخت مړه دي که نه ولا زیاتره بس افغانان زموږ وروڼه چې دي دغه چکنۍ مکنۍ زیاتې خوري بیا هم مننه که کوم وروستی پیغام لرې غوښتل لرې خپلو هېوادوالو ته زموږ دغه خپرونه اکثره خارج میشته افغانان وروڼه خویندې مو ګوري بس د خپل وطندار نه مې دغه غوښتنه ده چې خپل همت وکړي خپل کوشش وکړي او خپله حلاله نفقه ځان ته پیدا کړي په همدې هیله ډېره زیاته مننه قدرمن شي علم کوي نو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې وویلې نو ماشاءالله ښار کې هغه بیروبار او ګڼه ګوڼه سخته زیاته ده نو همداسې ورو ورو به مخکې هم ځو دلته به یو بل ورور سره خبرې وکړو فکر کوم دا دلته د ځینې شیان خرڅوي چې دا څه دی په دې اړه به ورسره خبرې وکړو السلام علیکم ستړی مه شئ سلام شي خیر جوړې په خیر صحت ښه دی خیر ده شکر ستاسو خیر وړه ډېره مننه نوم دې راته واخله زه ارمان صاحب څنګه یې روژې سره ولا خیر شکر ده تر دې دمه خیر څه بې انرژي غوندې لکه چې تږی یې نه ولا الحمدلله تږی نه یم او تر دې ساده ښه یم تا باندې ټولې ښه ټایټ ووتې که نه که میوه کې تږی وي نه یو وخت هم داسې تږی وږی احساس مې نه دی کړی اوسه پورې ښه یم ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې څنګه د کار روزګار د روژې په راتګ سره ستاسو ولا روژې په راتګ سره الحمدلله زمونږ کار روزګار یو څه ګزاره کوي دغه د ورځې 200-250 روپۍ پاتې کېږي خوشحاله یې پکې وخه خوشحاله یم دا راته ووایه چې دا کوم څه او څه خرڅوي تر څو لیدونکي موږ سره پوه شي او وپېژني چې دا څه او څه دی دغه همیشه بهار سمبوسه او جرمن رول دغه سمبوسې دي او دغه جرمن رول خپله جوړوي که نه ته مخله وبې ته خرڅوي
نه دا غلطه شرکت والا مونږ ته جوړی مونږ راوړو هغه مونږ ته 40 روپۍ دانه راکوي دلته مونږ 50 خرڅو مطلب یو پاکټ څو دانې دي کې دغه سمبوسه چې دا 19 دانې دي او د جرمن ډول اته دانې دي دې کې هغه خپل مواد چې ورته کوم څه لازم دي ګران ټول به تیار مخ نه ګډ شوي که څنګه هو بالکل صرف هم هغه لوګان او چکنی هغه ځای په اخري خالی بس د پاسه وړی پخېږي نام له تو چې ورځ څو پاکټه پخې دا شیان ورځ شل پاکټه 10 پاکټه زه خپل وباسم شل پاکټه 10 پاکټه د ورځې وباسي او زه خپل او ستا کارم فکر کوم سیار دی که سایکل باندې بس ګرځېږي او بس همدا سایکل دی بس همدا ځای کې ولاړم او کله بس ډان غاړې ته ډېره مننه بریالی اوسې خوشحاله اوسې موږ سره مرکه وکړه که څه پیغام لرې څه غوښتل لرې لیدونکو ته مهرباني بس مننه تاسو نه مو ټول ډېره مننه خوشحاله نو لیدونکو موږ همدغه خپرونه همدغلته پای ته ورسوو نو په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي دغه و نو د 14مې روژه ماتې لپاره تیاری زموږ د هیوادوالو هغه خواړه هم تاسو له موږ سره ولیدل چې د نړۍ روژه ماتې لپاره په جلال آباد ښار کې تیاریږي نو په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي د پیل څخه تر پایه پورې تر یوې بله خپرونې پورې چې بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه